میزې اډې ځوانان هم دا د سوی نیولې دي په کوم یو مې ونیوی یو دا تاجد یو اخ ژړ کومې جوړې نیولې دي دغه جوړې هم یو نیولې ده دغه دوه هم یو نیولې اجي ډېر خلک د ښکار خلاف دا کم ښکار ستی کوي نه خمار پر کوو نه ناروا پر کوو جایز ښکار کوو چې سوی ونه سو حلال یې کو خورو یې ښه ده خیره زه دا د برته د خلکو پورې راورسېدلم د موټر والا کور ودان د ایزي پورې راورسولم ډېر لوی سفر وله نو دوی دا د ګرده په لینک سره ولاړ دي زما په خیال چې تازه مازه سوی لیدلی دی فسیله سوی دی دا اوس یو دوه تازیان یې فسیله کړه ما د اکشنۍ کلیپ هم جوړ کړ ډېر راسلیرو هغه سوی ځي ولاړی نه یې دي نیولی اغا صاحب ډېر دی عمر واجاکیم بټۍ ولاړ هغه یوه دانه نیولې ده یوه دانه اوس بله والته ولاړه سوې اوس زما په خیال سره تاجام سکینې دي رپورټ یې نه دی راغلی ګور دی ګور فیض آباد ته شړانو دی دغه دی السلام علیکم وعلیکم السلام څو دانې مې ونیول ٹھیک है شکر دی څو دانې مې ونیول मुझसे पूछ रहे हैं उर्दू में راځ د چا دغه نیولی دغه غلام دستگیر جوړه ښه کومه جوړه وه ښه یو سوی یې دا دی نیولی دی چیر دی تاولی کم یو دی دا نوید سره دی یو ده ښه غلام دستگیر دا غلام دستگیر جوړې چې دی هغه دلې دا دی یو سوی یې ونیوی که دوه ښه یو ډېره یې ماتې وکړې اچھا حاجي دا ډېر خلک په دا ښکار باندې خوا بدوي وایي دا ګناه لري ته څه کې وایه یا دا خو شرعي دا دغه دی د کم تازه چې سوی نه خوري هغه چې دی هغه بالکل صحیح دی ښه د توپک ښکار صحیح دی دغه د تازه د صحیح دی نو ډېر خلک وایي دا ګناه هم لري وایي دا وطن ګرده په دغه کېږي یا سپېره کېږي په دې کې ګناه خو نشته د ښکار چې دی ښکار شرعي کتابي د سره علما ملایان یې د موږ سره تللي دي موږ سره نو ډېر خلک یې بغیر ښکار سیزن هم ښکار کوي هغه چې دی هغه نه دی صحیح هغه ښکار خپل ټیم لري ښه دا دستګیر دی د ده تازه چې دی سوی یې ونیوی خانه دی ور خرابه کړې څه دی کوي دستګیره سوی ستا ده که د ده دستګیر ته و دستګیر ته څه دی کوي سوی دی څه کوي نو دا نوم یې چیش دی په کومې ودې ونیو جرمن در ونیوی دا چې دی د دستګیر جوړه ده جرمن دا یو سوی چې دی هغه د ده تازه نیولی دی حاجي تاسو د کوم ځای یاست موږ د یاروی د یارو د دوی دا دی یو دغه کومې جوړې نیولې دي دغه جوړې هم یو نیولې ده دغه دوه هم یو نیولې ښه هغه کومه دی استې یو هغه د زما دغه سره ښه هغه ملګري ښه دا اوس کومې ویې ونیوی دا دغه دواړه په نومونه یې څه شوله د دې نوم خړو دی دغه نوم خالد خړو خالی واه خړو خالی خو ډېر بد باري کړی دا یوه یلۍ ده بله څه شی ده یوه پړانګۍ پړانګۍ یلۍ کړی دی سره خوندې دي ښه ښه ښکاره که دغه وینه خوا ما سپټه که وینې خوا خواته واړه دا کومې ویې کړی ته دا دغه پړانګۍ او ریلۍ کړی دی دغه ښکار دا دی دوی دوه کړی دی بس دا وار زما په خیال چې میله وړي دا د اوس 15 شپږ سوی ولاړ سوي د هغه څه زیات نه وي ولاړ سوي نسته دا وطن ما په خیال چې اوس یې نه لري وایي دا ښکاریانو ګرده دغه کړي دی ټوپک ښکار والا څه دي زموږ په نظر کې خو نو یو نه دی صحیح ابازدي هر یو خپل فتوا لري یو دغه لري چې وروره دا موږ ته جایزه دی دا ښکار کول آغا صاحب څه پوزیشن روان دی څنګه باندې چیرې پر خان
کیسه یې ونیولو سمدلله شروع ده او د ګور د زیات خوند تا پراخه داسې خوند پراخه فکر دې کې روانې وو اته دانې خو ونیول شولې ښکاریان څه ښاریان دي همدلله شروع ده خوراک کړي ښایسته میله ده وا بالکل دا د خونده ډکه کې ښایسته ځوانان ښایسته خلک دي او پر دا ټیم چې څه حقیقي شاعري هم راته وکړي نور خوند به وکړي خو درته کولی مې خو ستړي شوي یو څه وده بیا درته کوم خو شم برابر شي پیره داسې کیسه به درته وکړم چې خدای دې وسه د مخ هم دغه باندې راغلی دا تازیانو ده د ګډ ښکاري یم د ملک مشري په سره د دې خلکو سره ګډ ښکاري یم راځم دا کینې سه دا ښکاریان سه زه خپله میله خپلوانو تېروم په دې کې تا کوم سکون لیدلی په دې کې دا سکون دی چې دا ښه غرونه دي ښه خوند وکړي دا تازیانو دا ښکار الله پاک تازي جایز کړی دي کوټیان اجازه کړی دي په کور کې به نه ګرځي تازي یې جایز کړی دي الله پیدا کړی دا بل حیوان هم الله پیدا کړی دي نو دا میله و دا منډه دونې خوند وکړي چې ګز سره د سړي د سلو کال د شوګر ختم کړي د شوګر علاج بدن ته ډېره پیدا کړي دا اویا زره مرضونه دي د بدن نه وژي ښکار انبیاو کړی دي ښکار چې دی سنت ښکار جایز دي د الله شان دا مرغان دا حیوانان چا پیدا کړي الله تعالی پیدا کړي دي د داسې تاجیان ته وګوره دا په کور کې جایز کړی دی وایي کوټه مه پرېږده دی جایز په کور کې په دې کې حکمت دی په دې کې الله خپل حکمتونه ویني چې دا شیان یې پیدا کړي ښکار دا دښتونه دا غرونه دا ډېر خوند کوي نوم یې څه شو هغه نوم پهلوان دی د دې نوم شامار دی شی د وسه نه دی نیولی نه دی راولی څه ویلی ولې اجه ولې نسته هغه برکت په کونج راسه ولاړ څه کم برکت ولاړ څه هو څه کم لګر ټوپک ولا د شپې ټینګ د ښکار کوي ټوپک ولا ګرځي ولا نو څه پکه کنټرول کوي ټوپک ولا باندې دا دونی موټر دلته ګرځېدلی دی یو نه دوه درې موټران ګرځېدلي دا په دا دونې خلکو چې ګوره تر اوسه څلور پنځه سوې پورته شوي شپې وخت دا بیا غنیدو دا خو د شپې خوراک دا د شپې بتي اور واچي بس دغه خوراک د ورځې نشته دا پروت دی د شپې دا راخي لا پروت روانه ده بس بتي ولا بتي پروت کوټه راغه بس پرغه دی سمت څنګه بتوی دې ښکراله دی د پرې وخوامنس سړی واسي ناجایز ده یا غلط کار یو دی وای د ضرورت لپاره دا د لورلای ځوان دی وای زه بلوس یم زور ته لورلای کې نو کله بلوسان چیش دی راکش کړی دی لورلای یو بل ښکاري ولو د شینسترګي چیش نیمه دی ا تیر وار سه میلای مو غټره اګه ندی راغله شا اګه تیر واره میلا وغټ چیش نوم پریشي بجلی د بجلی را قسم کار باسي نو وسه شي نه دی نیول یا نه نه د سوی نه دی ولر سو ستانم چیست او دا چې ناولا د پتاخ جوړ کړی دی د پلاستیک بوتل سم پتاخ و دی راوړي نو سم پتاخ نه وي د موقع باندې مندا جوړ کړم تازه مازه نه دی راکش کړ تازه نه دی راکش د اخر په ښکار راغلی نه مخ شي دي ور تازه په لاس ورکه اجي شي دی نه دی دغه کړی یاره غوږ مې لا نه دی لیدلی د خپل څو یاده بل د نو شاله بس یو غاښ دی نه دی لیدل یا نه مې دی لیدلی هغه اشرف د ملک رزاق جوړه د اشرف پر نامه ولیکل ملک رزاق ول ښکار شروع سوی دی په لوی باندې کې ما ته سوی نه دی راولاړ اشرف اوس ور ولاړ کړي اشرف د مال په خپله لکه آس دی د ټانګه ځړېږي پر بل د بخت یا بل چا دی ور ولاړ دا دغه د ستا واک کېږي دا ګټه پیدا ده دا که زړه راښکوي بیا نو ټیک اجي ډېر خلک د ښکار خلاف دا کم ښکار ستی کوي غلط کار کوي ولې موږ نه خمار پر کوو نه ناروا پر کوو و جایز ښکار کوو چې سوی ونسو حلال یې کو خورو یې قرآن شریف وایي فاستادو تاسې ښکار کوئ حلال ښکار وینې بېدیني نه کې کوو د اذانونه کېږي جوماتونه کېږي او چې وینسو حلال یې کو خورو یې په دې کې هېڅ ناجایز ځای نشته او د ښکاریان دستي د توپکیان ډېر خلاف دی وایي دا توپک والا ډېر دغه ولیدي سویان بهرحال توپک خو نو اصلي دوی د مرغه دپاره چې الوزي د دی شي دپاره سوی د مځکې شی دی
دا د تازي دپاره دی. ولې تازي هم د مځکې دی، سوی هم د مځکې دی. اصل کې سوی د ټوپک دپاره نه دی، ټوپک د مرغه دپاره دی. او اوس نو خلک یې په نیسي. اوس نو خلکو ته څه وایي؟ او څوک راګرځي؟ او څوک د چا د زامن راګرځي. نومونه مې چیش پرېښي دي؟ نومونه مې پرېښي دي که بس دغه دغه اټانۍ د هغه نه چیش د کمبلۍ د که په انو د افغانجان نومونه چې رقم یې پرېږدي. ای تازیان د بل نه راکش کړي دي؟ ای زما دی د عبدالله تازی لنګه که پر وسه بس نو دغه یوه دانه یې ماته جن راکړه. یوه دغه یو ورور د ده سره جوړه د ده سره ده. دا پرتې ګرانې ده تازیان؟ نو حیوان دی، ساتو یې نو ولې به نه یي پر را ګران. درته یو سوی ولاړ سول، دوه کسان څو خپل تازه پسیلا کې بیخي ډېر دورې ولاړې، بیخي سره وګرځوئ. اوس ماته منډه پسې وایي خو امیده نشته. سوی بیخي ډېر مخته ځي ولاړې. موږ سهار پره تړلې ده، اوس 11:30 بجې. څو بجو پورې لاده ده؟ دا انشاءالله پر 2 بجې به خدای کړي خلاصوي. پر 2 بجې چټۍ کېږي، بیا پر 2 بجې موږ وټاکوله رځو. سبا چې کوم مځکه بیا پاته ده هغه خوا بیا دورې اخلو. د سهار څخه بیا در سبا 2 بجو پورې اخري ورځ موږ 1 غنټه وربړاوو. زموږ د ښکار رول دا دی. دا ولې د سویان وای خاص نست؟ یا دا چې بل شی دی ستا خو دا اوس د کال 10 انګریزي 9 انګریزي 11 انګریزي خلکو راغلي دي پر دې ښکار کړی دي، برته تللي دي. حالانکې دا زموږ پابندي و، څوک به نه راځي. نو هغو بد کار کړي. دا د بد کار والا در اوس راغلي هم نه دي، بیا دې ښکار له نه دي راغلي. دغه وجه ده. پوه هغه په دې وجه دا سویان چې دي دا ګرده ټول سوي دي. که نه اوس هم دغه خلک روان دي در شا پاتېږي سویان. 3-4 دانې ځم پاته سوي ډایرکټ روان دي، خاشو ته نه ګوري. هغه وجه هم دغه ده، پوه ځم پاتېږي. یعنې خاص پر دغه چې څه د ښکار دغه ایښول سوی دي خښته په دا تاریخ باندې ښکار در اوسه نه دی سوی. دا هغه آخري تاریخ و په بیا نو یخ ډېرې. که چیرې اوس هم باران وای دې مځکې له سړی بیا نسو راکلی. دلته اوس منفي 15-16-20 چلېدلی. دا نن ورځ هم ماښام دا منفي ته وګوره فضل جانه پوه شو بلکل به زما خل دس کې رایي. دا ځوانان هم دا د سوی نیولی دي. تی د کوم ځای واس؟ میزې اډې ځوانان هم دا د سوی نیولی دي. په کوم یو مې ونیوئ؟ یو دا تاجي دی، یو اخ ژړ. نومونه یې څه شو؟ یو چې دی موتی دی، یو کالو دی. دی دا د سوی نیولی دی. نو دا اول دغه مې د سوی مې او نو دا دی اوس نورم مخته ځم. ستی د ګروپ دی هغه د خیر اوس دا دی خپل ګروپ ته راورسېدلم. شیر علي دی لګیا دی. زه هم یو سوی یم دا نه دی ور ولاړ سوی زما په خیال یو هم نه دی ولاړ سوی. څه وایه چش دی؟ داسې ټالۍ ورته ویل. ګلاله ول نه دی در ولاړ سوی. یوه ملګري ته هم نه دی ور ولاړ سوی. دا اوس 2 جوړې ایله کړې وه. ګوره د شیر علي دا په تازیان کې چاپسي ورلکلې که د شیر علي دا د بل په تازیان کې ورلکلې په دا مې سر نه دی خلاص. خو 4-5 دانې پسې لاسله یو وه. دا نو ګرده جرمانه کېږي. جرمانه سو ګرده ماشاءالله ډېره بهترینه میله ده، خاص کر د پښتنو ضلع پښین دپاره. نو زموږ دپاره به چند میلې پخوا کېدې، لکه په چمن کې، په ګلستان کې. بیا به چند شرپسنده کسان وو
چې هغو به یو خپله بدماشي یو شی ښکاره کاوه چې هغه یې بالکل یرغماله کې عاملې ختمې شوې چکواله څوک د کندهار څوک د چمنه لیر ځایو څخه خلک راځي بالکل ډېره مننه ډېره شکریه ستا هم شکریه ادا کوو چې ته د دې کمپین کوې مننه مهرباني شیر علي څه چموس دلته زموږ ملګري څه د بل چا پر باندې سازي لاس و جرمانه راکړي په ځله زه زما دا غوړته شیر علي خدای جرمانه ولې جرمانه زما کار نه دی انډیوال دی زما نه چې ایله سوله 1000 مې درکولې شیر علي د خوا دی په لاس کې دی هغه دې راغلی لکه ورسه سپی هغه دې راغلی ده سبق عاجز مافیا ستا تازیان تږي سو نو دا یخي اوبه دا خو ګرده یخی دی دا چې وولې په سپینه باندې بس بالا نه جوړېږي ای یخی دی مات کی ماما یشی دی نه دی په نیولې لا نه دی راغلی دا ځای دا دی ګرده یخی نیولې د ډېر زیات یخ دا وګورئ دومره پنډې ښی دومره پنډې ښی دی پلی داګه د پلی سواله د بل په سویپ سی لاس والا ویني ولا پلی وکه چشته ده توپان ویني وینو کومه دی شان توپان جن لاسولو دا بلی وس توپان شو د شیر علي کم ملګری سولو د هغه څخه د بل په تازیانو کې لاسولو نو بیا ظرفیه جرمانه هم کوي او هغه سوی شو ای دا توپان نیولی دی هغه نورو خلکو ځینې واخیستی دا د یو پښتون دی وایي زه په کومه ژبه کې وګیږم سندي کې که په اردو کې ستا خوښ ولې پښتو پښتو مینځ دا سندي به وکړو سندیان به هم راشي نو ښه دلې څه وایه ستا خو ډېر غټ سوچ دی ورته ویې سلام علیکم بھائی جان سائیں اس اساں آئے ہوں بلوچستان کے پاسے جبلن میں یہ شکار ہلے تو گوشت خرگوش چو اور تازین تاں کے بھی دعوت دیوں تا تاں اچو وڈو مزو ایندو وڈو انشاءاللہ انجوائے تیندو سدی ورته وویل تھینک یو سدی ورته وویل دا ما ورته ویلي چې بھائی دا بلوچستان خواته راغلي غرو ته خرگوشو د تازیانو شکار دی او دلته ډېر فن کې ښه انجوای ده ته یې مراسي ته یې مراسي ته راوړه ته ستړی کړ مزه تای خو وینې څه زه بیا واره دغه کوم لا ای دی داسې کوم مله اوس په لاس وتی چې دا هم په لاس وتی چې درځه مال دی بچې مګر به دی نه لکه کله څه مشکل و زیم د غاس فلم چیش راځه ښکاري سولم سبت ښکاري هم څنګه د سبلاړې څه وایه دا د نوې ښکاري خپل تازه دې ورته واخله ناګه به د تازیانو ښکاري راسه جوړ شوي ما دا ویډیو یې خوند کړي نور واره نه کړي شیر علي سول دغه لین ګرده کښېنستی نو شاته یو سوی پاته سوی و زما د پښو څه ګسه یې جمپ کړله نو شیر علي په هغه پسې خپل تازیان ورله کړلو هغه دورې ولاړو پسې ګسه ورک سولې سکرینو خواته ولاړ نجیبه څه دې پوک مرمۍ شی نه دی نیول شی مې ولاړ کړی نه دا ولې شی ولې نشته بس یاره سږکال بیخي د سویانو ډېره کافي ده سږکال بیخي ډېر کم ولاړ سوي دي خلک هم ډېر دي سویان د که ډېر ولاړ سوي وو تر دا وخته پورې د شل بوست ولاړ سوي ولې ستا پوښتنه چېرته مه کړه ما پوښتنه د ده څه وکړه زما خبرې بدل شي ته راته وکړه سوی چې ښکاري ته نسي ور ولاړ نو ډېر به پریشان یې خامخا
بیا به ورځ ګسه خوند نه ورکوي څه پکې یې که نه وي دغه یو واک وسي ورزش وسي دا غټ شی واک خبره ده واک که یې وینیسي که یې نه وینیسي دومره کیسه نه ده زموږ وینې پام په بله سي بیا کوم برابر وه که بلې ورته ور ولاړ شي نو طبیعت خو برابرېږي